رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره حاضر شول. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلل، ګوري چې نبی علیه الصلاة وسلام ډیر په جوش سره جاړي، این تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ږیره د رسول الله په اوښکو باندې لمده شوي. فاطمه زهرا رضی الله عنها همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه چې کله دا حالت ولیدل، دواړه سخت حیران شول. پوښتنه یې وکړه چې د الله محبوبه تاسو ولې جاړئ او کوم شی تاسو جړوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې ای فاطمې، کله چې زه د معراج په شپه حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام سره ګرځېدلم، نو هلته مې په دوزخ کې څه ښځې په سخت عذاب باندې ولیدلې. نو ما ته د خپل د امت ښځې رایادې شوې، نو ځکه د هغو له غمه زه اوس جاړم. فاطمه زهرا همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هغه ښځې په کوم حالت کې ولیدلې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای فاطمې، ما لومړی ښځه داسې ولیده چې په جهنم کې دننه په ویښتانو باندې راځړیږي، بدن یې سوځي او ماغزه یې د کټوې په شان باندې ایښیږي. فاطمه زهرا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله، دې ښځو ته ولې داسې سزا او داسې عذاب ورکول کېده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته ویل، دا هغه ښځه وه چې ویښتان یې کمول، بې پردې او لوڅ سر به ګرځېدله. نو نن ورځ دلته د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې ګرفتاره ده. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو، د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي. آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا منلې ده که رسول الله وینا موږ په پښو لاندې کړې؟ یا د دنیا په محدود ژوند باندې موږ دوکه شوي یاستو؟ کله ویښته د خپل هلکانو غوندې جوړ که، کله ټکری مه په سره وه، او که په سره وي هغه هم ډېر نازکه چې د هغه ویښته ترې ښکاري. الله ته به ورځې، الله به درنه پوښتنه کوي. کومه ښځه چې رسول الله په دې عذاب باندې لیدلې، ته به هم په دغه عذاب باندې ګرفتاره یې. نه خورې داسې مه کوه. د خپل لنډ ژوند لپاره د خپل آخرت مه تباه کوه. د الله اوامرو د رسول الله احکامو ته غاړه کیږده، تر څو چې هلته الله رب العزت تا ته د عزت او د زینت ژوند در نصیب کړي. دویمه ښځه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې زړېدله او الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوه. فاطمه زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله، دا کومه ښځه وه؟ رسول الله ورته ځواب ورکوي، دا هغه ښځه وه چې دې به د خاوند په مخه کې شوخي کوله، د خاوند خبره به یې نه منله، خاوند به چې څه ورته ویل دې به فورا جواب ورکوه، پټه خوله به کله هم نه پاتې کېدله. دا خو لا پرېږده، ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته ښکنځل کوي، د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي. الله به ستانه پوښتنه نه کوي. نو زموږ وروڼه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري. زموږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري، او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي. خو متاسفانه چې زموږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي، او همدارنګه زموږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي، چې کله خبر ورته وشي نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي، هغه به په بدو نومونو یادوي، او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا ښکنځل کوي. نو رسول الله فرمایي چې ما داسې ښځه هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه. دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله او فورا به یې هغې ته ځواب ویل. نه راشئ په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ، د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ. دا نه چې په دنیا کې بد رد یا خپل خاوند ته ووایو، یا یې مور و پلار ته ووایو، یا خپل اولادونو ته ووایو، او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره یو. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دریمه ښځه، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه زهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل، دریمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره و او هغه یې سوځوله. حضرت علی او فاطمه زهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي، یا رسول الله، دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره کړې وه او دې ته یې دا عذاب ورکوه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه
چې دی به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقي باندې به اخته وه، نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و، د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و، د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و، آخرت دې هیر و. نو دلته به الله رب العزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې ګرفتاره وي. که مسلمانه هغه به د خپل د هغه بدو عملونو عذاب څکي، الله به جنت ته بیایي. او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي، په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع کړي، هیله ده چې الله رب العزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله رب العزت پې پرده واچوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول او په جهنم کې پرته وه او د الله رب العزت عذابونه یې څکل. فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکي خیال یې نه ساته، یعنې د نجاست او د پلیتي نه به یې ځان نه بچ کوه، نه به د خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او کنه دي، بې نمازه دي کنه دي، په هغو پلیتو جامو به دا مانځه ته درېدله او مونځ به یې کوه. نو نن ورځ الله رب العزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي. زمونږ خویندې دي د مانځه لپاره ځان ته مخصوصې او ځانګړې جامې ولري، ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي، یا د ماشومانو لاسونه پلیت وي، یا د هغو پښې پلیتې وي، یا تل لپاره هغوی پلیتي کوي او دوی د خپل جامې تیبش نه ساتي، بیا په هغه جامو باندې الله تدریږي مونځ کوي. یو د شرایطو د مانځه نه دا ده چې ستا جامه به پاکه وي، چې جامه دې پاکه نه وي نو الله به ستا مونځ څنګه قبول کړي؟ بهتره دا ده خویندو چې د مانځه لپاره ځانګړې او پاکې جامې ولرئ چې کله مونځ کوئ هغه راښکته کړئ، وایې غوندئ که بیرته وباسئ کولی شئ. پنځمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بله ښځه مې ولیدله چې مخې د خنزیر په شان و او نور بدن یې د خره په ډول و. حضرت علی او فاطمة الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه ښځه وه چې دې د غیبت عادت درلوده، تل لپاره به یې د خلکو عیبونه لټول، غیبت او تهمت به یې کوه. نو نن ورځ د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره ده. زموږ د خویندو مجلسونه ټول د غیبت مجلسونه جوړ شوي دي. د الله ذکر د الله یاد زموږ نه هیر دی.